کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر اته کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاره بل وار یتیموالی و. د مخه خدای صلی الله علیه و آله وسلم د پلار د طرفه یتیم و، مګر هغه یتیموالی شعوري او فکري و، ځکه د علیه الصلاة والسلام خپل پلار نه و لیدلی، مګر د عبدالمطلب په وفات سره د علیه الصلاة والسلام یتیموالی حقیقي ډیر سخت او مشکل و، ځکه دا د خپل مهربانه نیکه نیستوالی و، هغه نیکه چې د کعبې شریفې د دیواله سره به ناست و او د علیه الصلاة والسلام سره به شفقت او مهرباني کول، ناز به ورکاوه، او د علیه الصلاة والسلام د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول. هغه نیکه وفات سو چې د علیه الصلاة والسلام پلار و، او دا یتیموالی د علیه الصلاة والسلام په سترګو ولیدی، نو دا یتیم کېده تر هغه اول یتیموالی ډیر سخت و. عبدالمطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم روزنه دي ابو طالب کوي، او دا یې هم ورته وویل چې د ده د روزنې دپاره به ډیره توجه کوي. د عبدالمطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د ده اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته، ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پلار عبدالله سکه ورور و. د ابو طالب او عبدالله پلار خو یو او عبدالمطلب وو، مګر مور یې هم یوه وه، چې اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم تربیه کوونکی سو. اول مور، دوهم نیکه، دریم اکا. او د عبدالمطلب تر وفات وروسته د مکې مکرمې مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو، مګر ابو طالب تر عبدالمطلب ډیر غریب و، نو به د ابو طالب اولادو د خپل پلار سره د خرڅ او مصرف په پیدا کولو کې کومک کاوه. کوم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې ابو طالب غریب دی، حتی د خپلو اولادو نفقه نسي پیدا کولی، نو د علیه الصلاة والسلام هم په کار شروع وکړه چې هغه د پسو چوپاني وه. او دا معلومه خبره ده چې چوپاني تر ښار د باندې وي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې او ورځې تر مکې مکرمې د باندې پاته کېدی، چې په دغه چوپاني کې د یوه طرفه هغه د صحرا ژوند شروع سو، چې د هغه فایدې مو د مخه درته بیان کړي دي، او د بله طرفه په خپله چوپاني هم ډېرې فایدې لري چې علمای کرام یې داسې بیانوي. اول، پر حیواناتو مهرباني، چې دا خو په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه و، بلکې حیواناتو هم د ده علیه الصلاة والسلام د رحمت او مهربانۍ څخه حصه حاصله کړې ده، چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډېر واضح او ښکاره دی. مثلا د حیوان د حلالولو دپاره به چاړه تېروي، یو حیوان به د بل حیوان و مخ ته نه حلالېږي، او داسې نور. په چوپاني کې حلم او صبر حاصلېږي، پسونه شاوخوا پاشل کېږي، د هغو د راټولولو او یو ځای کولو طریقه زده کېږي. پسونه باید د دښمن څخه وساتل سي، چې دا ټوله د امت د یو ځای کولو او ساتلو دپاره تجربې وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کړي. تر اوسه خو اعتماد د مور یعنی کفر نفقه و، خو اوس یې د خپل لاس په کار کولو او مصرف پیدا کولو شروع وکړه. نو د علیه الصلاة والسلام د اته کلنۍ څخه په چوپاني شروع وکړه، او تر هغو یې دا کار کاوه چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی. البته په مابین کې د یو څه مودې دپاره به پاته سوی وي، او دغه چوپانۍ د علیه الصلاة والسلام د عمر ډېره موده په بر کې ونیول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما من نبی الا ورع الغنمه، یعنی داسې نبی نسته چې د پسو چوپاني یې نه وي کړې. نو دا وظیفه ټولو انبیاو علیهم السلام پر ځای کړې ده. علمای کرام د چوپانۍ په فایدو کې یوه هم دا بیانوي او وایي: کم نفر چې په دشت کې د پسو په پیولو مشغول وي، نو دی تنها وي، او تنهایي سړی وچوټ او فکر ته پرېږدي. نو په اسمانو، ستورو، لمر او سپوږمۍ کې فکر وهي، دی برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري چې دغه افکار د انسان د روح د صفایي او پاکوالي سبب ګرځي. مګر کم کسان چې په ښارو کې اوسېږي، هغه په تګ او راتګ مشغوله وي، دا ولاړی هغه راغلی، نوي خبرې او حوادث اوري، فکر یې ګډوډ وي، انسان د الله عز وجل په قدرتو کې و فکر وهلو ته نه بالغه کېږي. نو دا هم د دشت او صحرا فایده وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې و فکر کولو ته فارغه کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چوپاني مشغول و، ابو طالب د تجارت په کار اخته و. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کلو ته ورسېدی، په دغه وخت کې ابو طالب قصد درلودی چې شام ته په تجارت ولاړ سي. قافله تیاره سوه، خو کوم وخت چې ابو طالب د تلو اراده وکړه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ سو چې ما هم در سره بوځه. ابو طالب نه غوښته چې محمد علیه الصلاة والسلام یې په دغه سفر کې ملګری وي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کالو ټینګ کړي او ویل: خامخا به مې در سره بیایه.
څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ابو طالب ډیر ګران و، نو آخر راضي سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د ځان ملګری کړ. دا نو تر مکې مکرمې د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول سفر او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کالو. خیر قافلې حرکت وکړي. کوم وخت چې د شام و حدود ته ورسېده نو قافلې نږدې و یوه دیر یا صومعې ته واړول. دیر یا صومعه د نصاراو د عبادت وځای ته ویل کېږي او د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي نه راوځي. خواړه او اوبه یې هلته ورته پراته وي او راهب په عبادت مشغوله وي. د قریشو تجارتي قافلې به همیشه پر دغه لار د دغه صومعې سره تېرېدې، خو نه به قریش دغه صومعې ته ورتله او نه به هغه راهبان ورته راوتل. خو نن چې قافلې نږدې و دغه صومعې ته واړول، د دغه صومعې د راهبانو مشر چې بحیرا ورته ویل کېده د مخه لا تر صومعې د باندې ولاړ و او د لرې څخه و قافلې ته کتل. خو ډېر عجب او نادره کارونه یې په دغه قافله کې ولیده. ویې لیده چې د قافلې پر سر وریځ ورسره رهیده. نو بحیرا په تعجب کې سو او پوه سو چې په دې قافله کې یو سر او راز شته. خو کوم وخت چې قافله نږدې و صومعې ته واړول، بحیرا و خپلو ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډېر پاخه کړي او یو نفر یې قافلې ته هم ورولېږي چې ورسه او ورته ووایه تاسې نن زموږ مېلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدئ، ټوله راسئ. د قافلې خلقو هم دا دعوت قبول کړي او ټول ورغله. یوازې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې د قافلې سره پرېښود چې د قافلې د سامانو ساتنه وکړي. اوس نو د قافلې ټول نفر ناست دي، خواړه راغله او په خوراک یې شروع وکړه. بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو نفر تر نظر باسي. خو په دې خلقو کې کم داسې شی نه ولیدی چې هغه دې عجب او د دې وړ وي چې وریځ دې پر سر ورسره ولاړه سي. د نصاراو علماو ته دا ور معلومه وه چې د نبي الاخر زمان د راتګ وخت او زمانه رانږدې دي، نو ځکه دوی په علامو او اشارو پسې ګرځېده. خو بحیرا په دې خلقو کې د توجه وړ هیڅ شی ونه لیدی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ټوله راغلاست؟ څوک مو نه دي پرې ایښي؟ دوی ویل هو ټوله راغله، خو فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرې ایښی دی چې زموږ د سامانو ساتنه کوي. د قافلې د خلقو څخه یو نفر وویل والله موږ بد خلق یو، موږ راغلو خواړه خورو او یتیم مو پرېښاوه. نو یو نفر یې ولېږي چې ورسه محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم راوله. نفر ولاړی او محمد علیه الصلاة وسلام یې د ځانه سره راوستی. خو بحیرا چې په اول وار ولیدی پوه سو چې په دې حالت کې غیر طبیعي شی شته، نو ورته ګوري او فکر پکښې وهي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او خواړه خوري. بحیرا یې مخ ته ناستی او ورته ګوري. بیا نو بحیرا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه په پوښتنو شروع وکړه او ویل ستا د پلات او عزا سره قسم وي. ورونو لات او عزا د مشرکانو دوه بوتان وو او دا قسم هم د مشرکانو وو. که څه هم بحیرا ولات او عزا ته عقیده نه درلوده، خو ده لیدل چې دغه قوم یو د بل سره پلات او عزا قسم ورکوي، نو بحیرا هم د دوی پر قسم پلات او عزا سره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکوي او ورته وایي ستا د پلات او عزا سره قسم وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل پلات او عزا سره قسم مه راکوه، قسم په الله چې ما هیڅکله د هغو عبادت نه دی کړی او د هیڅ شي څخه مې دونه بد نه راځي لکه د لات او عزا څخه. ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د شروع څخه هیڅکله د بت عبادت نه دی کړی. که څه هم د ده علیه الصلاة وسلام قوم او کورنۍ ټول بت پرستان وه، خو ده صلی الله علیه و آله وسلم هیڅکله نه و بت ته سجده کړې ده او نه بت مشرف بللی دی چې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه وه. هو یو نفر ممکن د خپلې کورنۍ په لارښوونه یا د سالمې تربیې په سبب د ځینو بدو کارو څخه بیزاره وي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوتانو څخه نفرت او لرېوالی د خپلې کورنۍ د تربیې په سبب نه و، بلکې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه وه. نو راهب ورته ویل ښه ستا دې په الله سره قسم وي چې حق او حقیقت به راته وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو په الله سره قسم راک. نو بحیرا راهب په پوښتنو شروع وکړه څه فکر وهې، په خوب کې څه شي وینې، څنګه حالات درته پیښیږي، داسې ډېرې پوښتنې ځینې وکړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوابونه ورته وایي. بحیرا خو عالم و او په آسماني کتابو کې د آخري نبي علامې موجودې وې او بحیرا هغه ټوله علامې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې ولیدې. نو یې ورته وویل ته دې شا یا ملا راته لڅه کړه، پرېږده چې ملا دې ووینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم خپله ملا لڅه کړه او بحیرا ولیده چې پر ملا یې د نبوت مهر هم شته، هغه مهر چې په ډېرو صحیح احادیثو سره یې موجودیت ثابت دی. علماء کرام د نبوت د مهر داسې تعریف او بیان کوي چې خاتم النبوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو مبارکو اوږو په مابین کې یو تور داغ دی او په هغه داغ کې وریښتان دي.
لکه د چرګ د سر چارخول او د دغه تور داغ پر شاوخوا نور ډیر تور خالونه هم شته چې دغه علامه د نبوت مهر دی. او بحیرا دغه علامه ولیده او ویې پیژنده. نو یو ابو طالب ته مخ ور واړوه، ویل دا هلک دې څه دی؟ ابو طالب ویل دا مې زوی دی. بحیرا ویل د ده پلار باید نه وي ژوندی، ځکه بحیرا ته دا معلومه وه چې د آخر الانبیاء علیهم السلام یا علیه السلام د علامو څخه یوه هم دا ده چې یتیم به وي. او اوس یې ولیده چې ټولې علامې په دغه هلک کې موجودې دي او دا یوه علامه مخالفه ده، دا نه سره لګېږي. نو ځکه یو ابو طالب ته وویل دی باید پلار ونه لري. ابو طالب ویل هو، دی زما وراره دی. بحیرا د ځان سره ویل اوس صحیح سوه. نو یا ابو طالب ته وویل چې وراره دې بېرته مکې مکرمې ته بوځه، که شام ته در سره ولاړ سي هلته یې یهود پیژني او که وپېژني ضرر ورسوي. ابو طالب هم پر خپل وراره وبېرېدی. نو ابو طالب پخپله نه ورسره راوګرځېدی، خو یو بل نفر یې ورسره ملګری کړي او محمد صلی الله علیه و وسلم یې بېرته مکې مکرمې ته راوستی او دا سفر یې پوره نه سو. ورونو دغه د بحیرا قصه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نبوت د علامو څخه یوه لویه علامه ده. او یوه بله علامه هم دا ده چې ځینې وختونه به و مکې مکرمې ته ځینې خلق راتله چې دغه خلقو ته اهل الفراسه ویل کېده او دې خلقو یو علم حاصل کړی و چې هغه علم ته هم علم الفراسه ویل کېږي، چې د دغه علم په واسطه به دغه عالمان و یو چاته وکتل د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي ژوند ځینې حالات به ورته بیانول او ډېر حالات به تر یوې اندازې صحیح او رښتیا راوتل، ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کېږي او غیب ویل نه دي. حتی امام شافعي رحمه الله هم 5 کاله د دغه علم تعلیم کړی دی. نو دغه اهل الفراسه و دغه علم درلودي او دوی چې به هر ځای ته ولاړه خلقو به خپل کوچنیان ورته راوستل چې د هغو د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي، لکه زموږ په وطن کې فالبینان چې د خلقو فال به کتي، که څه هم هغه حقیقت نه لري. نو د دغه اهل الفراسه څخه یو نفر یو وخت و مکې مکرمې ته راغلی او خلقو خپل کوچنیان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته ووایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره محمد صلی الله علیه و وسلم ورته راوستی او دا واقعه هم هغه د شام تر سفر وروسته وه. نو محمد علیه الصلاة والسلام یې ورته راوستی او د کوچنیانو په قطار کې یې د ده مخ ته کښېناوه. دغه د علم الفراسه عالم تر اوسه د کوچنیانو په لیدلو او کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه و وسلم ته ډېر په ځیر او دقت سره ګوري او دغه کتل یې هم غیر عادي او غیر طبیعي وه. مخ ته یې ګوري، لوړ ورته ګوري، کښته ورته ګوري، دا کتل یې ډېر شدید او حیرانونکي وه، حتی چې ابو طالب د دغه کتلو څخه وبېرېدی. بیا نو سړی د یوه طرفه څخه د هلکانو په کتلو شروع وکړه، په خپل کار مشغوله سو. په دغه وخت کې ابو طالب محمد صلی الله علیه و وسلم تر لاس ونیوی او د دغه مابین څخه یې ویستی او ګوښه یې کړي. سړی چې د نورو کوچنیانو د لیدلو او کتلو څخه فارغه سو، هر څه چې ګوري محمد صلی الله علیه و وسلم نسته. نو ویل څه سو هغه ځوان چې دغه اوس ما مخ ته ناست و؟ چا جواب نه ورکاوه. نو یې په لوړ اواز نارې کړه څه سو هغه هلک چې زما مخ ته ناست و؟ رایه ولې؟ په والله هغه لره شان او شوکت، درجه او عظمت سته. ابو طالب خو د مخه را بیرېدلی و، محمد صلی الله علیه و وسلم یې نه راوستی چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لوړې درجې او عالي مقام یوه نښانه او علامه وه. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ځوانۍ په وخت او موده کې تر نبوت او رسالت د مخه الله عز وجل دی علیه الصلاة والسلام د هر شر او هر باطل کار څخه ساتلی و. یوازې دا نه چې د بوتانو د عبادت څخه ساتل سوی و، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یوه اخلاقي خدشه به پکښې وه د هغو څخه هم رب عز وجل ساتلی و. هغه شیان چې په اهل مکه کې هیڅ عیب نه بلل کېده او د ژوند عادي کارونه وه، بیا هم الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغه څخه ساتلی و چې د هغې جملې څخه رسول الله صلی الله علیه و وسلم هیڅ د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی، د رقص او غنا، موسیقي او عیاشي و مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د ده د چوپانۍ ملګري تر مکې مکرمې د باندې پسونه پیول. نو ده علیه الصلاة والسلام د واده ساز او آواز د لرې څخه واورېده او په ټول عمر یې دغسې محفل نه و لیدلی. نو یوه هغه خپل ملګري ته وویل ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نن شپه ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم چې دغه واده ووینم. هغه ویل ښه دی. نو ملګری یې د پسو سره پاته سو او محمد صلی الله علیه و وسلم وررهي سو چې واده او د هغه ساز وویني. خو کوم وخت چې په دغه مجلس کې کښېنستی فورا خوب پر غالبه سو او ویده سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي بل شي نه کړم راویښ مګر د لمر حرارت او ګرمۍ. سهار لمر راختلی راویښ سو او ټول خلک تللي وه. د دغه واده یې هېڅ ونه لیدل. تقدیري بله ورځ بیا واده ده. بیا یو هغه خپل ملګري ته وویل چې هغه شپه خو ما هېڅ ونه لیده او نه مې واورېده ځکه بیده سوم، نن به ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ویل ښه دی.
بیا چې راغلی د اول کښېنستو سره خوب پر غالبه سو او بیده سو. سهار لمر ختلی راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دا ودونه او مجلسونه زما دپاره نه دي، ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل. خو ډېر د افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالي، لڅ کالي او کفري مودونه دغه حرام کارونه د ودو شرط ګرځېدلي دي. نوی کور او نوی فامیل جوړیږي، خو متاسفانه شروع او تعداو یې په ګناهو او د الله عز وجل په نافرمانیو ایښودل کېږي، او بیا وایي اولاد مې صالح او زما په خوله نه دی. د ښځې سره مې ژوند تریخ دی، په ژوند کې مې خوشحالي نشته. وروره دا ته چې دغه ژوند دې د ځان دپاره خوښ او اختیار کړي، دا ستا د هغه ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده. ته نه وینې کوم وخت چې آدم علیه السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه، څه ورته پېښه سوه؟ د جنته وایستل سو، د خپلې زوجې څخه په کلو کلو جلا سو. نن ورځ خلک د واده د نیک او مبارک نامه څخه استفاده کوي، د ناجایزه کارو وسیله یې ګرځوي. هر هغه واده چې په هغې کې حرام کارونه ونیسي واده یې نه بولي. هو په واده کې د انجونو دپاره د دریو ټکول حلال دي، خوشحالي مطلوبه او جائزه ده. زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی، مګر هغه مظاهر او مناظر، هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد، د اسراف او سیالیو څخه خالی نه دي باید پرېږدو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغسې مجالسو څخه په الهي ساتنه سره وساتل سو، او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې ساتل سوی دی. یو بل بد عادت و چې د اهل مکې په اصطلاح عادي او معمولي کار و، هغه د عورت لڅوالی و. که به یو سړی لڅ پس ګرځېدی هم یې پروا نه کوله. او د دغه عادت د رواجېدو دپاره څو سبب و. یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه یو څه امرونه پر خلقو صادر سوي وو، چې یو د هغو اوامرو څخه دا و چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نسي کولی، ځکه په هغو کې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالي وه چې خلقو به هغه کالي د قریشو څخه رانیول او بیا به یې طواف کاوه. طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم وه چې قریشو به خپل مال خرڅاوه. نو کم خلق چې به د باندې څخه مکې مکرمې ته راغله، که به هغه د قریشو کالي نه وه ورسره، نو رانیولو ته به مجبوره وه.